د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښاروال الحاج حافظ صدیق صاحب په هدایت د ښاري حکومتولي امیرت په غوښتنه د ابیاري مدیریت له لوري د ښاروالۍ لخوا روزل سوي 6,000 نیالګي د همکارۍ له مخې په مدارسو او ښوونځیو کې کښېنول سوه. د ابیاري مدیر مولوي انعام الله د معلوماتو له مخې وویل موږ د ښاروالۍ اړوند 2 ناحیې کې زرګونه مثمر او غیر مثمر زینتي نیالګي روزلي وه چې د ښار او سیمې د سمسورتیا لپاره د ښار په بیلابیلو سیمو کې کښېنوو. د همدې لړۍ په ترڅ کې 6,000 نیالګي ځانګړي سوي وه چې 3,000 په مدرسو او مساجد او 3,000 نورې په ښوونځیو کې کښېنول سوه. ښاغلي مولوي انعام الله زیاته کړه د ښاري حکومتولي امیرت له لوري په هغو مدارسو او ښوونځیو کې چې د ښاروالۍ کمیټې جوړې او فعاله وي نیالګي ویشل کیږي. همدارنګه په یو شمېر مساجدو کې هم نیالګي کښېنول سوي دي. د یادونې وړ دی چې څه موده وړاندې د نیالګیو د کښېنولو عمومي کمپاین پیل سو چې له مخې یې 22,000 نیالګي په پلان کې نیول سوي وه څو د ښار په 8 ناحیو کې کښېنول سي. د یادو نیالګیو د کښېنولو پروسه اوس د بشپړېدو په حال کې ده.